سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو په دې هیله چې ټول به ښه یاستئ او رک روغ به یاستئ. دا ځل راغلي یو مرورې ولسوالۍ کې یو او دلته د میوې په یو باغ کې یو چې دغه تاسې کتلی شئ په ویډیو کې د سرو املوکو یو باغ دی. نو فلحال اوس د دغې باغ څخه حاصلات راټولیږي. تقریبا ډېر بوټي دي دلته او دې ماشاءالله ډېرې ښې میوې کړي دي، ډېر ښه حاصلات یې ورکړي دي. نو دلته په دې باغ کې چې کوم ښه کارګر دي دغه باغ نه دغه حاصلات راټولوي، له هغوی سره به هم خبرې کوو او دغه باغ هم په تاسې باندې ګورو. زموږ سره اوسئ ملګرو. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو. نو دلته دغه باغ چې چا اغستی دی دغه شخص سره زه ناست یم. نو په سر کې خو ستړی مه شي کاکا جانه. دې وبخښه، الله دې کامیاب کړه، په خیر راغلی. ډېره مننه، ډېره زیاته مننه. نو کاکا جانه لومړی خو راته دا ویو چې دغه باغ ته د میوې په وخت کې اخیستی او که نه د ګل په وخت کې اخیستل کېږي یا له دې مخکې؟ وروره دا خو د میوه کې هم خلک اخلي، د ګل نه چې وځي هم خلک اخلي. دا د دوه جوړښت دی چې څنګه واخلي. او تاسې څنګه کړي؟ مونږ خو دې سره داسې کړي دي خپله د نیک سره، لکه د چا چې دا باغ دی هغه سره ما لکه د سنبالښت په دغه کړلی چې تېره له سنبال کړه چې ملګري انډیوالان مې دي او بس یوه حصه به ته والې دوه به زمونږ شي. داسې نور خدمت هر څه زما دی، نو باغ د بل چا دی. او د ځمکې ډېر ښه. نو دغه تقریبا دغه مونږ خو وکته ځینې بوټي خالي شوي او ځینې تر اوسه هم لا پاتې دي. څومره تقریبا څو کاټنه مال به تر دې مهاله تاسې د دې نه ترلاسه کړی؟ مونږ ته وروره به دغه 100 کاټنه به کېږي. مونږ تیستري ده ورځ دوه کېږي کار پکې کوو. او کار خو پکې ډېر پاتې هم دی که نه؟ کار پاتې دی پکې. اوس وله راغلي یا 2 ورځې کار کوي چې راغلي. تقریبا څو بوټي به هم خالي کړي؟ یا دا 10-12 ونې به هم خالي کړي وروره. 10-12 ونې هم خالي کړي. دا خو لا بیا ډېر باغ پاتې او نه پاتې دی، باغ پاتې دی ماشاءالله. او څنګه د اوس چې دغه تا اخیستي دي د په اخیستلو یې خوشحاله پوهېږي، ګټه به درته مارکیټ کې وکړي که نه؟ نو دا خو وروره د تقدیر خبره ده، داسې معلومداره شی زموږ نه وي چې دا به موږ له لازمي ګټه کوي یا به لازمي تاوان کوي. د الله په توکل له تجار دی اخلو یا نو بس کله ګټه کله تاوان دا شی ورسره وي. نو دا بیا د دې ځای نه نورو ولایتونو ته انتقالوئ یا که بهر هېوادونو ته یا دلته کونړ کې ورته بازار موندنه کوئ؟ نه وروره دا موږ کابل ته انتقالوو، مرکز ته. د کابل نه بیا نورو ولایتونو ته ځي که هملته مالته نورو ته هم ځي، کابل کې هم خرڅېږي. لکه ځي ځان له کابل ته نه ځي، نږدې ولایتونو ته هم ځي دي. نو ډېره زیاته مننه. دا د خپل وطن میوې دي، خوند او رنګ او له هر لحاظه ډېرې ښکلې میوې دي. زما په خپلو وطنوالو باندې دا غږ دی چې خپل وطن میوې واخلئ او په تجارانو مې دا غږ دی چې د هر ډول میوو لپاره همدغه شان د سبزیجاتو لپاره سړې خونې جوړې کړي تر څو چې دا ګاونډي هېواد ته ځي هغې ته سړو خونو کې ساتي او بېرته موږ باندې بیا چې کله د دې میوو موسم نه وي په 2 چنده 3 چنده قیمت خرڅوي. نو له ټولو وطنوالو مې هیله ده چې همدغه د خپل وطن تجاران تشویق کوي، همدا مې د خپل وطن میوې واخلئ تر څو د وطن اقتصاد مو په خپلو پښو ودرېږي او نور کاروبار ته هم خلک تشویق شي. دا د زړې خو دا یخې خونې چې تاسو کم ویې وروره دا هغه چا ته دغه کېږي چې څوک په دې سره روزګاري نه وي. او د حکومت د زموږ دا دغه دا یخې خونې هغه کس ته پکار دي چې هغه د دې روزګاري د دې مطلب دا سروکاري او سروکاري چې زه پې پوهېږم چې زه پکې خپل شی وساتم، خپله بار ملته به نه ځي بل ملته به نه ځي بیا به نه راځي. هغه کس ته جوړوي چې هغه په دې باندې پوهېږي نه او هسې چټي فضول پیسې ولګوي دغه ولګوي. بعد دا اوس تجار ته پکار دی، تجار دپاره جوړ کړي. اوس که تا سړو خونه درلودی دا دې پکې ساتل؟ پکې ما ساتلی شو چې 2 میاشتې نور هم ما وساتي، 3 میاشتې هم زه وساتم، 1 میاشت نورو هېوادونو له دغه خلاص د نور نه به خلاص شي. دلته به زموږ دې اوس د پاکستان نه موږ ته را روان یې، موږ یې سږ کال د تباه او برباد تجاران حکومت ته موږ ډېر دغه وکړو چې وروره دغه د پاکستان دغه املوک چې دي دا بند کړي. زموږ ګوره دې نه انار ځي، انګور ځي، مڼه ځي، ټماټر یې خراب لارې پې بندوي دغه پې کوي، هغه دا شی نه کوي. زموږ ورته دا کوو، زموږ دا هلته نه پرېږدي، موږ باندې محصول سیوا دی هغه یې کم هغه یې راوړي هغه له واره کوي. زموږ چې هلته ځي موږ له نه کوي. نو موږ دا ورته دغه وکړو چې موږ له وروره دا تجار دغه پې ګران کوي، محصول ګران کوي، دا ګران کوي چې دا موږ خپل ملک دا خپله میوه وچلېږي بهر ته زموږ څه ضرورت دی؟
خپله دا موږ ته د پیدا ده. بالکل ډیره مننه. نو هغه هیواد په یقیني ډول اقتصادي پرمختګ کولی شي چې هغې د وارداتو په نسبت صادرات زیات وي. نو د وارداتو د کمولو لپاره یوه لاره دا هم ده چې محصول او مالیه په هغې باندې زیاته شي. که محصول زیات شي نو بیا د بهرني سوداګران دې ته نه تشویقېږي چې دی دلته مال راوړي، او که سړي خونې دې لپاره جوړې شي نو زه په دې باوري یم چې دا سره زر دي، سره زر. نو دا په اسانۍ سره کولی شو چې دا په نورو موسمونو کې موږ استفاده کوو، او خدای دې وکړي چې یو وخت داسې راشي چې دې لپاره سړې خونې او نور امکانات جوړ شي او په نورو موسمونو کې هم د دې نه موږ استفاده وکړو. جانه ستړی مو شي. وخت ستا ستړي مو شي. خیر اوسې. ډېره مننه کاکا جان. نو ته دلته دې باغ کې دهقان وي؟ زه دې باغ کې دهقان یم. ښه، او دغه خو ماشاءالله ډېر ښه موږ وکتل، ډېر ښه حاصلات یې ورکړي دي. دغه تقریبا څو ونې دي ټولې؟ دا شمارلې نه دي خو یو 100 شاوخوا به وي. 100 پورې به وي که نه؟ ښه، نو دا هر کال هم دغسې په ښه ډول حاصلات ورکوي که نه؟ سږ کال نسبتا نورو کلونو ته ښه دی؟ سږ کال نسبت ښه دی ټولو پورې. ښه، بیا دومره سږ کال چې حاصلات څومره ورکړي نورو کلونو کې بیا دومره نه وي؟ نورو کلونو بعضې کال ښه راشي او بعضې کال ښه وي، بعضې کال نه. ښه، نو څنګه خپله یې ترې خورئ که نه یوازې خرڅوئ ترې؟ خرڅ کړی دی، زموږ نیکانو خرڅ کړی دی او موږ هم ترې خورو، کله پخې پخې دانې ترې خورو. ښه، دا خو اوس زما په فکر باندې پوره نه دی پوخ که نه؟ نه دی پوخ. دا چې په همدې وخت کې راوشو کوي بیا دا دې د پخولو لپاره دې نه وروسته بیا څه کار کوي؟ کاربیټ پکې ږدي او منډیانو لیوړي خرڅوي. ښه، دا کاربیټو باندې پخوي بیا هغې نه بعد یې خرڅوي؟ هغې نه بعد یې خرڅوي. ښه، نو ډېره مننه کاکا جانه. خدای دې وکړي چې دغه حاصلات چې اوس څومره شوي دي په بل ځل راتلونکي کال ته څو چنده شي انشاءالله. دا به بوټي هم غټېږي او بیا بل کال ته ډېرېږي. بالکل. ډېره مننه درنو لیدونکو. نو تاسې زموږ سره تم پاتې شئ تر څو په دغه باغ کې تاسې د نورې نندارې در باندې وکړو، دغه حاصلات وګورئ او د وطن له میوو له لیدلو خوند واخلئ. ملګرو، نو دغه تاسې کتلی شئ په بوټي کې چې دغه کومې میوې دي، هر بوټي همدغه شان دي. بوټي کې چې څومره میوې ګورئ له دې ډېرې او یا هم همدومره میوې نیولې دي. نو ډېر خوندور ماحول یې جوړ کړی دی او دغلته خلک راغلي اوس له دې نه چې دی دغه انتقالوي کابل ته، مرکز ته انتقالوي تر څو هلته ورته بازارموندنه وکړي. نو مونږ خو وخوړلې ملګرو، ډېرې خوږې میوې دي، په ډېرې دلچسپه میوې دي، ډېر زیات خوند لري ځکه چې وطني دي او بیا چې د باغ نه په خپل لاس راشوکیا نو دا خو بیا بېل خوند کوي. نو دلته اکثره ملګري راځي، دغه د سړک په سر ځای دی، دغه چې هر څوک راځي او دوی نه غوښتنه کوي نو دوی ورته د خوراک لپاره چې هر څومره خوړی شي ورکوي، خو د وړلو لپاره نه ورکوي ځکه چې دا اوس له دې نه بعد چې بستهبندي شولې کارتنو کې دا ځي کابل ته، اول ته بیا دوی ته بازار موندنه کوي، هلته بیا دا پیرل کېږي.
د پامیر ټي وي درنو ملګرو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړله. تر بیا چې د یوې نوې خپرونې سره زه درته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. ښې چارې.